او هغه ځیګي کې د هغې لاش پروت وي او هغلته پرته وي، ډانچې خالي پرته وي. اخري نیم بدن یې کته ګذار شي او نیم اخري. ویلی کېږي چې په یو کلي کې سرکاري هینډپمپ او د دغې هینډپمپ نه به د ټول کلي خلکو اوبه وړلې، او کله به چې شپه شوله نو د دغې نه به ډېر بد اوازونه راتلله د هینډپمپ، او د ټول کلي خلک پریشانه وو چې دې سره موږ اخر څه وکړو، او هېچا جرأت هم نشو کولی چې د شپې د دغې هینډپمپ خواله تللی یو. ای زما خورې تا ته خو پته ده که نه چې د دې هینډپمپ نه د شپې ډېر بد اوازونه راتلله، او دا هینډپمپ به د دې شپې څوک به ترې اوبه وړي، او که نه خورې د دې هینډپمپ نه خو اوازونه راتله موږ هم اورېده، او دا ماته ډېر کم عقل ښکاري چې د دې شپې د دې هینډپمپ نه اوبه وړلې، نو دا به اخر څوک وي. او دغه رنګې دغه جینۍ بېرته کور ته تللې وي او د دغې هینډپمپ نه بیا اوازونه راځي شپه وي، او دغه ګلمکۍ په خپل کور کې وایي: هارې مور جانې زه ورځمه چې دې ته نن زه سبق وښیمه چې د دې هینډپمپ نه په مخه اوازونه چوتوي او ټول کلي خلک د خوبه وباسي، نو دې ته به زه نن سبق ښیمه سبق. هارې لورې ته هېڅکله هم بار ته مه وځه او توره شپه ده، خپل کار به کوې خپل کار او پرېږدوه. نو په دې کې هغه هینډپمپ خواله راشي او هغلته یو چوړیل ولاړه وي. ای چوړیل دا هینډپمپ تا وهلو تا چې تا د ټول کلي خلک په عذاب کړي وو او تا به دا هینډپمپ وهو. یا که نه دا هینډپمپ ما وهو، ما هم د ډېر وخت نه خو زه ستړی شوم او تاسو د کلي خلک نه راوتئ، خو ما د ډېر وخت نه د انسان کوپړی هم نه وخوړلې کوپړی، او اوس به زه ستا دا کوپړی وخورم کوپړی، او زه به په دې چل د ټول کلي خلک ختمومه. ته ورېږه. نو په دې کې د هغه اخري نیم بدن یې کته ګذار شي او نیم اخري، او دغه مور یې کور کې وایي: هارې خدایه پاکه لور مې رانله او دا څه ټیم شولو، او دا خو ډېره وختي وتې وه. نو بیا چې سهار شي او دا هر یو کلی وګوري، کله یو کلي ته ځي او کله بل کلي ته، او ټول کلي وګوري د خپلې لور پورې چې زما لور پیدا شي، نو دغه رنګې د هغه جینۍ کور ته تللې وي او هغه جینۍ بار وي او هغې ته وایي د هغې ملګري ته: هارې لورې تا خو به زما لور نه وي لیدلې، هغه ځکه چې ستا ملګري وه او تا ته به یې پته وي. هارې ترورې ما خو هغه هېڅکله هم نه ده لیدلې، ولې هغه څه ټیم ستا نه ورکه شوې ده. هغه بېګا هینډپمپ والی کېده او هغه بار ته راووته چې زه د دې هینډپمپ پام وکړمه چې دلته اخر څوک دي. هارې ترورې نو راځه چې د هغه هینډپمپ خواله پسې لاړ شو، نور خو هم ماته پته نشته. نو دغه چې د هینډپمپ خواله ورسي او هغه ځیګي کې د هغې لاش پروت وي او هغلته پرته وي، ډانچې خالي پرته وي، او لور یې نه وي او اینه هم وي، او هغه مور یې ځان سره وایي او جاړي: زما لور خو دې د هینډپمپ واله چوړیل وخوړه، دا خو ماته خو پته نه وه چې دا به اخر څه شی.
یا به چړیل یا به څه بل بلای خو دا به حقیر سی چلی سی چل دا به چیچ خوړلی. نو په دې کې هغه دغسې وګرځي چې زه خپله لور وګورم او دغلته یو پټي ته لاړه شي او هغه هغلته نیمه پرته وي او هغه ورته ډېره وجاړي او دغه رنګې هر یو کور کې دا خبره خوره شوې وي چې په دغه کلي کې دغې هینډپمپ خواله یو جنۍ ورغلې وه او هغه یې خوړل ده او دغه رنګې چوړیل په بله شپه هم راشي او د دغې هینډپمپ نه په جادو اوازونه چوتوي چې څوک به راشي او ډېره اوازونه پرې چوت کې خو څوک نه راوځي نو ځان سره وایي دې هینډپمپ نه خو څوک نه راوځي خو دې ورته مثلا یو سبق ښیمه سبقه او دا چې راووتو نو داسې خو نه پرېږدم چې زه په دې هینډپمپ ډېره ستړی شوم او وهم یې او څوک نه راوځي. ذهن له مې یوه آیډیا راله په هغه شکار پسې ورځم چې کوپړی وخورم کوپړیه. نو د هغې کلمکۍ د مور کور ته لاړه شي او بار ورته د هغې په اواز کې اوازونه کوي اری مرجاني ور بیرته که ور زه کلی یمه ور بیرته که نو هغې بار ته خواله راوځي هورې لورې دا ستا نه خیر څه شی ساز شو دی څه شی دا خو ستا نه یو بله څه شو ده زه ستا لور نیمه لورو زه هغه خطرناکه چړیل یمه ستا لور اوس وختي اعظم شوې ده خو اوس ستا خیر نشته ستا او ستا کوپړی ته زما چل دی ستا به اوس پته ولګي اوسه. نو په دې کې هغه هم ایسته وخوري او په سبا لا دغې کلي ته خلک راغلي وي او دغه لاش هم پروت وي او دغه د کلي خلک بیا یو د دغې کلي مشر خواله لاړ شي او دغې مشر ته ټوله خبره وکړي او دغه مشر وایي ارې هلکانو مونږ ته یو غټ سبق په دې کې پروت دی خو تاسو به داسې کار وکیه دا یو خطرناکه چوړیل د خطرناکه خو تاسو به هم یو داسې کار وکئ چې دې چوړیل ته به پخپله د خپلې سزا غلطي میلوي شي تاسو به داسې کار وکئ چې د خپل کورونو نه به نه راوځئ د 3 ورځو د پورې نو دغه چوړیل د خوراک ذریعه به ختمه شي او دغه به پخپله مړه شي نو زه 3 ورځې په خپل کلي کې د لاکډاون اعلان کوم چې 3 ورځې به زما کلی نه بهر ته هم څوک نه راوځي او د لاکډاون باوجود هم دغه چوړیل دغه پم وهي او په دغه کلي کې د شپې ګرځي او هیڅوک ورته هم نه میلاویږي نو دغلته ډېر د لوږې نه ولاړه وي او څه چل پې وشي او په دغه ځای کې راولېږي او ایسته مړه شي نو ګلونو ماشومانو د دې سټورۍ نه به تاسو څه نه څه سبق حاصل کړی وي نو زموږ ویډیو وسه لایک کوئ او چینل وسه لازمي سبسکرایب کوئ داسې سبق آمیزو ویډیوګانو دپاره او دا چینل د پښتنو دپاره اساس شوی دی نو په دې لږ سپورټ وکئ سبسکرایبر هېڅکله مه هېروئ که په چینل نوي یئ او د بلې ویډیو راتلو پورې اجازت راکئ د لوی الله په امان ښه د باد اوسئ